سړی تلی شو د نظر پتله لکه زرګر چاڼ کړي له خاورو نه سره زر پتله ګل شه هغه لاس په عمرونه یې تر ګوله مه شه له یاده ووځه د مرګ په کار هېڅکله مه شه ومونږ د ادبو مخوکې پڅې کړې په خپلو لاسو د انتظار لاره کې ناست پر غځېدلو لاسو ویشتونکي کاڼې مو پراته دي په هر بل لمن کې کوندې راواچوي کړې چېرته یو ګل لمن کې هغه لیوه هغه تندي هغه احساس ښکلوم لکه اسود په دواړه لاسه هغه لاس ښکلوم چا چې انار او سینځل ګل او نارنج ګله ایښي چا چې د دغه ښار یوه خښته پر بله ایښي که د الفت او ریښتین هڅې د منلو وړ دي د دې ښار بیا آبادول هم د ستایلو وړ دي د اکبر خان او ایوب خان شهاب الدین خاره د ارواخان علامه سید جمال الدین خاره وخت تل موږ ته د چپ شه لاس په خوله ایښی دی د صبر زغم کاڼی مدام راته په زړه ایښی دی موږ د وخت هر یوه پرېکړه پلې مو منلې د ګل په راکړه مو غوښتنه د ازغو منلې موږ د وخت هرې ټپې ته یې قربان کړی دی هر یو سپرلي ته مو د وینو څراغان کړی دی وخت هم زموږ په لټون سر زموږ په سینه ولاړ دی او دا هومره دنګ زموږ د ولو په زینه ولاړ دی او زه نور د وخت دا درانه پلونه ګرځولی نه شم نور په اوږو پردي آسونه دنګولی نه شم دا ځلېدونکي ستوري نور زما له تاره وځي قاري صاحب دا ځلېدونکي ستوري نور زما له تاره وځي یو سندرغاړي دومره ډېر شول چې له شماره وځي د خپل تصویر او د ضمیر په خرڅوو لګیا دي بعضې خویان د ملا د تیر په خرڅوو لګیا دي او دیموکراسۍ موږ ته څو ډمې راډیوګانې راکړې او لړلې ګوړې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی دیموکراسۍ موږ ته څو ډمې راډیوګانې راکړې لړلې ګوړې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی یو څو یې ستاسو مخ ته نمونه کېږدو د سندرغاړي او د شاعر مخ ته یې نه کېږدو خړ خیبر درې او دی تورکاڼي لالونه شین اسمان زرې او د سرو